لر سپین غر مالدارۍ او زراعتي شرکت مینوالو موږ تاسو ته نن غوښین یو نسل در معرفي کوو چې دته شارلس نسل وایي. دا عموما په سړځایونو باندې راغټېږي او دا تاسو ګورئ دا ټولې دا ښځینه خوسۍ دي چې اوس بلاربې دي او د بلاربېدو نه وروسته چې کوم بچی زېږوي هغه به غټېږي او د غټېدو نه وروسته چې دی هغه بې اضافې ته ځي. عموما دا په دغه سړځي باندې چې دا کوم سړځی تاسو ګورئ شینوالی کوي دې کې همدا فضوله مواد کوي، همدغه فضوله مواد او بارانونه په طبیعي شکل باندې کېږي نو دا په خپله غټېږي د ورځې په عموما سیزن کې او د دې نه دوی استفاده کوي. نو دا شارلس نسل دی، دا تاسو کې دا غوږونه وګورئ دلته غوږ کې د ده یو خاص ټګ نمبر دی، دا د ده د ملي نمبر دی او دا هر حیوان چې دی دا د مملکت په کود کې ثبت دی. نو د دې رنګ چې دی دا سپین دی، عموما په نور رنګونو باندې پیدا کېږي خو د دې نه ډېره زیاته استفاده کېږي، ډېره ښه غوښې راځي. که تاسو دا ملاګانې وګورئ نو ملاګانو نه هم دا ډېر زیات سربه دي او ډېر ښه دي. او تاسو که د دې دا خولې وګورئ د ده دا خوله چې ده دا ډېرې زیاتې غټې دي او دا ډېر په یعنې دا اصلا وښو ته جوړې دي، یعنې واښه ډېرې په اسانۍ شکل باندې راخلي. د دې غوښینو او د عموما د شودو نسلونه چې دي فرق هم دا دی چې د دې خوله غټه وي د غوښینو او د شودو والا چې هغه ډېرې زیاتې نرۍ نه وي خو تقریبا داسې ډېرې زیاتې غټې هم دي. نو دې ته دا که تاسو د اړخ نه داسې وګورئ دا ډېرې زیاتې قوي دي، ډېرې زیاتې غټې دي. نو که چېرته موږ په افغانستان کې دا د دې محلي نسلونو سره یا دورګه نسلونو سره کراس کړو نو زه امید لرم چې د غوښې اخیستلو دپاره یا د چاغېدلو دپاره چې دا وزن واخلي. مخامخ که تاسو ګورئ دې ځای کې تاسو ښیم دغه چې دی دا د اوبو ټپ دی، عموما دې کې دې خوله ښکته کوي او دې کې بیا د دې اوبه راځي. نو شارلس په هغه ماته خو چې کوم بدن نه دا ښکاري دا قوي ماته ښکاري نو دا د باران او عموما دلته ګرمي هم ډېره زیاته وي نو زه فکر کوم چې دا یو غښتلی نسل دی او کولی شي چې په شنو باندې چې دی یوازې فکر کوم ته کانسنټریټ یا غذایي مواد ډېر لږ ورکول کېږي او یوازې په شنو باندې کولی شي چې دغه وکړي وزن واخلي. نو د افغانستان د ابادۍ په هیله